د پښتو نړیواله ورځ کله څنګه او ولې رامنځته شوه. ښاغلي نور رحمان لیوال د پښتو لپاره د تخنیک پر ډګر یو ډېر ارزښتناک رول لوبولی دی. نوموړي پښتو خپرونې لري او د پښتو تلویزیون او راډیو مشر دی. نوموړي د 2010 د جولای پر 10 په پښتو کنفرانس کې د پښتو د نړیوالې ورځې د رامنځته کولو وړاندیز وکړ. د پښتو ژبې د اړوندو پوهانو او مشرانو سره یې تر مشورو وروسته د 29 مای نیټه وټاکله. ولې د 29 مای؟ دا ځکه چې دغه ورځ د هیڅ کوم بلې اسلامي، ملي او نړیوالې ورځې سره په ټکر کې نه ده. هغه وو چې د پښتو ورځ په لومړي ځل له نن څخه پوره 4 کاله تر مخه د 2012 د مای پر 29 نیټه د کابل په کانټیننټل هوټل کې ترسره شوه چې د پښتو نامتو لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو، مخکښ پوهانو او د حکومتي چارواکو ترڅنګ په زرګونو پښتنو ګډون کړی و. د دغه ورځې د رامنځته کولو هدف د پښتنو یووالی او د پښتو ژبې پرمختګ دی. د پښتو نړیواله ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو له بل سره ورک پښتانه یو ځای کوي. څوک پر پښتو خبرې وکړي، له ارزښته یې خبر شي، کمزوري ټکي یې په ګوته کړي او په ځانګړې توګه د پښتو د راتلونکي او د پښتو د پرمختګ لپاره یو پلان جوړ او عملي کړي.